بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شو سبق و تام فعل ناقص و ما داما چې اده فعل ناقص د اسم د پورا د خبر ثبوت خود وخت مقررول سره دغه د پورا ما داما استعمالوي چې د اسم د پورا د خبر وقت مقرر دل ما داما اردو ترجمه وی کای جب تک پښته شه چې سے پر داسې وی به داسې چې سے پر زید نوستوي بتیا نوستي سا والتاسع ما زالا والعاشر ما برخا والحادي عشر من فكا والثاني عشر ما فتئا وقد يقال ما فتأ وما أفتأ وكل واحد من هذه الأفعال الأربعة لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله ويلزمها النفي مثل ما زال زيد عالما وما برح زيد صائما وما فتئ عمرو فاضلا ومن فك بكر عاقلا. افعال ناقصه التاسع ما زال نام ما زال ده والعاشر ما برخ ولسم ما برخ ده والحادي عشر وی ولسم من فك ده اصل شدی ما انفك و بیا د انفک ولا همزه وصل غرزدلی دو منفک والثاني عشر ما فتئ دولا سم فعل ناقص ما فتئ ده و د ما فتئ په باره شه وقد يقال وکلا کلا ویل شي ما فتئ د ما فتئ چې دی دا ساویل شي ما فتئ و د باب افعال ناویل شي و ما افتئ باب افعال د ماضی په وزن و دا سلر سره چې دی داغه مشته دا شي چې د کیم ټیم نه په اسم شه د خبر قابلیت پیدا شو ده یا اسم هغه خبر قابل کړه ده د ایغ وخت نه برابر خبر د اسم د پورا ثابت ده یعنی همیشگی دوام د دغه سلره افعال د اسم د پورا چې کیم خبر ثابت شو ده د ایغ دوام همیشگی د تشای د ایغ ټیم نه مز قبله مز په ماضی شه استعمال شي کنه د مینده د پورا د ایغ وخت نه چې کیم ټیم نه اسم هغه خبر قبول کړه ده مثال یې چې ور وی به په پیش یې مثال یې داسې ده لکه مش چې وایي چې ما زال زید عالما زید همیشه عالم و لیا داسې وایي چې ما برح زید صائما اسوی دغه ترجمه کیږي چې همیشه زید رژادور و مطلب دا ده چې د دغه مثال ته یې ځل وګورئ ما زال والمثال دا ما زال زید عالما اسم یې زیدون ده عالمان یې خبر ده اس دا سبق مشته دا شای چې د ما زال ولا خبر چې د کیم ټیم نه اسم ته حاصل شو ده یعنی زید ته یعنی زید چې د کله نه عالم شو ده هغه شای برابر عالم ده دای جاهل شو نه ده هغه خپل علم زنه ویر شو نه ده د غرنګ د دوام مثال و ما برخ زید صائما د ما برخ خبر صائمان ده و اسم یې دا زید یعنی چې کله نه زید تا د رژه خبر حاصل شو ده یعنی کله نه چې زید رژانی ولیدو باس بیا رژا دو یعنی همیشه د پراج چې د رژانی ولیدو به دغه وخت نه رژا دو چټي نه د بشه کړی یعنی هغه فعل متواتر شو ده متواتر و اصل شی دغه دی ما نفیه په داخله شوې ده د ما نفیه چې زنه درې کې کنه به د افعال تامه دي سلر سره زالا
زائل هو جانا هټ جانا برخه شا دغه معنا پرتا دو تصالیر سره افعال چې دي دا تام دي چې ما په داخل کې بدیه افعال ناقصه شي بدیه یو اسم غړي یو خبر غړي او په دې شوی د همیشګي معنا پرتاوي د دوام معنا به په پرتاوي د اخ ټیمنا چې کلا اسم ته خبر حاصل شو دا یعنی دغه افعال خبر چې دا په طریقه د استمرار د دوام په طریقه د همیشګي یعنی همیشه د پورا د اسم د پورا ثابت تا یو وخت یا هغه خبر د اسم نه جلا شو نه دا لکه مشته وی یو د مثال چې ما زال زید امیرن ما زال زید امیرن چې دغه ترجمه دو یعنی زید د همیشه نه امیر ده د همیشه نه ویل چې دا ماضی شدی کنه چې ترجمه به داسې کوي چې د ماضی لحاظ یای پشه ما زال زید امیران زید د همیشه نه امیر ده یعنی کله نه چې دای بختور شو دا ایک ټیم نه په د غریبی نه دروغلی دا غاسه برابر متواتر بختوار ده پېښلوسته په اس دغه بختور ولا دغه خبر شو او دغه زید چې دا د اسم شو اسم ما زال په داخله دغه د معنی چې همیشه د پر زید چې بختور شو دا به بختور ده به غریب شو نه ده د سو کمی سوال اس ترجمه ته غوږونسیه تاسو غو ما زالا و نام فعل ناقص ما زالا دا والغاشر ما برخه لسم ما برخه دا و یولا سم من فک دا ان فک منا د جدا ہونا ان فک ينفك جدا ہونا به من فک چې داخلوي فعل ناقص په تور باندې په دغه دا مطلبي چې هغه خبر د اسم نه کله یا جدا شو نه ده والثاني عشر ما فتحه و دویل سم چې دا هغه دا ما فتحه او دا ما فتحه چې دا داغه داسې یاوي شي کلا کلا ما فتحه د فتحه په وزن باندې و ما افتحه د باب افعال په وزن باندې وكل واحد من هذه الافعال الاربعه وهر یو د دغه سلری افعال زخه دا لدوام ثبوت خبرها لاسمها د پورا د دوام د پورا د همیشګي د ثابت دل د خبر د دغه افعال د اسم لرا خو د کلانا موذ قبله د ایغ وختنا چې د اسم دغه خبر قبول کړه دا چې کیم ټیمنا د اسم دغه خبر قبول کړه دا ایغه ټیمنا د خبر د پوره دغه سه متواتر ثابت تا ځنه جلا شو نه دغه خبر ويلزم النفي او دغه سره نفي ضروری دو وینه ما په داخله کړی دو کنه مثلو ما زال زید عالما ما نفیا دغه سره ضروری دو دغه افعال سره ما زال زید عالما زید همیشه د پورا عالم رغلادا ما برخا زید صائما زید همیشه د پورا روزدار رغلادا ما فتح عمرو فاضلا عمر همیشه د پورا فاضل دا همه عمر د همیشانا فاضل دا یعنی د ابتدا نه ونسه د سراسا ومن فک بکر عاقلا و بکر همیشه د پر عاقل دا یعنی دغه غونډه سالره سره افعال شه د همیشګي معنا پرتا دو اچھا دغه زالا برخه ان فک فتح دا خو مزيدي اس دغه نه مضارع زالا یزالو ان فک ينفکو برخه یبرخو فتح یفتحو دای مضارع دی دیے کا په ماضی سے یا په متن سے یہ مشتا ماضی روکڑی دو وہ کا په مضارع سے یا ما په داخله کې بس دیے فعل افعال ناقص شل وہ کما نو سرا بودا افعال تماوی مضارع شو په دی حرف نفی خامخ داخله جی اس په ماضی سے په دغه ما یا داخله دلاشی ولا یا داخله دلاشی مضارع چې دو مضارع باندې کی عوامل داخله دلاشی لن په داخله دای شي لا نفیه په داخله دای شي لم جازمه په داخله دی شي هغه چې په عام مضارع داخليږي په افعال تامه په دغه ځای داخله دي شي خو دغه افعال ناقصه د پورا مفهوم د نفي ضروری ده
ویلې چې دغه شی کتو سے سوچو کی ازالا زائل کېدل، بارخا لره کېدل، हट जाना، فاتحه یا دغه معنا دو، انفاق کا معنا جدا ہونا. دغه درې شی وخت پلا معنا د منفی پرتا دو. ایس چې د دې معنا ته افعال ناقصه شه همیشگی ترو والے به ویوا بلا منفی ته په داخله به یا د ریاضی کلیات منفی ضرب منفی مساوی ہے جمع. دیه سے دغه سلره افعال شه خپل د منفی معنا پرتا دو. بیا دی محتاج دی چې په دی ویوا بلا منفی یا داخله کې به چې بلا منفی په داخله کې به د دې خپل معنا څه دو ا د منفی ولا او ورکه شي په مثبت شي په بدل شي او کما د زنه درې کړلا به دی سے هغه د منفی معنا خپل پرتاوي او وی و افعال تامه. دغه افعال په باره شي دا کیمه بحث چې تیر شو د عربینا په دغه طریقه دا کیسه ارویدلی شوې دي چې هغه دغه افعال ناقصه ماضی بنده ما داخله کړی دو و مضارع سے بیا دا لام و لان و یعنی داغه مختلف عوامل دا یا په داخل کړی دي. به دې وخت بلا منفی معنا و یو حرف نفی د په داخل کې به دې معنا اثبات تر وړي. ترکیب والتاسع ما زالا داغه مبتدا خبر معطوف علیه، والغاشر ما برخه مبتدا خبر معطوف اول، والخادی غشره من فک دا مبتدا خبر معطوف ثانی، والثانی غشره دا مبتدا ما فتح خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دا معطوف ثالث معطوف علیه سره د درې سره معطوفات جمله معطوفه. وقد يقال ما فتح وما افتح وعاطفه. قد يقال فعل مضارع مجهول و لفظ د ما فتح دا معطوف علیه و عاطفه. ما افتح دا معطوف علیه سره د معطوف دا پګاډا فعل مجهول ذکر شو یقال هغه ته په چاروي فاعل کا نائب فاعل په چاروي نائب فاعل په چاروي یقال فعل مجهول سره د خپل نائب فاعل دا جمله فعلیه خبریه. وكل واحد من هذه الافعال الاربعه دغه مش مبتدا جوړای لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله دغه مش خبر جوړای. ٹھیک شلا اس مبتدا سے وڑی کا ترکیب. وكل واحد من هذه الافعال الاربعه وعاطفه. كل مضاف واحد مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دغه موصوف شو. من حرف جار هذه اسم اشاره موصوف. الافعال الاربعه دا موصوف صفت مشار الیه و صفت شو د هذه موصوف اسم اشاره سره د خپل مشار الیه صفت دا مجرور شو د من جار مجرور ظرف مستقر شو و صفت شو د کل واحدین موصوف سره د صفت دا مبتدا. سوچ میں ورسه ده لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله. لام حرف جار دوام مصدر مضاف ثبوت مصدر مضاف الیه د دوام د پورا و مضاف د خبرها د پورا. خبرها دا مضاف الیه. لام حرف جار اسمها مضاف الیه یعنی مرکب اضافی دا مجرور شو د لام جار مجرور متعلق شو په ثبوت مصدر پره. ثبوت مصدر ورنشده دا کنا مذ و ظرف زمان دا مضاف تا قابلہ فعل ماضی معروف هو ضمیر مستتر دا پشی رجع دا اسم طرف تا آغا فاعل و ها ضمیر منصوب متصل دا مفعول بهی دا قبلہو فعل ف
فاعل و مفعول به دا جمله فعلیه خبریه شلا مضاف الیه شلا د مز مضاف سره د مضاف الیه دا په ګډه مفعول فیه شو د ثبوت مصدر د پورا ویل چې ظرف په دوا قسمه ای کنه یا مکان وی یا زمان وی از دا زمان دا از دغه مفعول فیه شو د ثبوت مصدر د پورا یعنی دا ثبوت مصدر دا ثابت دل دا په دغه وخت شه واقعیا دی ثبوت مصدر مضاف ثبوت مصدر دا مضاف الیہ ہے وہ مذ قبلہ مفعول فیہ ہے ولاسمها دا متعلق دا په ګډه مضاف الیہ سره د دوام د پورا دوام مضاف سره د مضاف الیہ دا مجرور جار مجرور دا ظرف مستقر شو وہ خبر شو د مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ و یلزمها النفی و عاطفہ یلزم فعل مضارع معلوم ها ضمیر منصوب متصل مفعول به النفی فاعل د یلزم فعل د پورا یلزم فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به د په ګډه جمله فعلیه خبریه شلا معطوف علیه سره د معطوف جمله معطوفه پیش روستا